دا چې لیکلي ورځ او شپه کې ذکر او اذکار کومه طریقه ده ذکرونه خو دغه ټول راغلي تاسو ویلی شئ ذکر چې کوم بعضې داسې ذکرونه چې مونځ پسې راغلی لکه سبحان الله لس ځلې ویل الحمدلله لس ځلې الله اکبر په یو حدیث کې دغه راځي سړي سړي وخت لږي یا نشي ویلي لس ځلې تکبیر وایي لس ځلې تسبیح لس ځلې تحمید او لس ځلې تکبیر دا ووایي سبحان الله مخکې وي عام الحمدلله وی الله ټولو کې د الله پاکي بیان ده بس دغه تسبیحات او استغفار هم تسبیح ده هم ویلی شي بعد او یا 33 ځلې سبحان الله 33 ځلې الحمدلله 34 ځلې الله اکبر نو الله به که زنانې وي خدای پاک به بدن طاقت ورکړي د کور او په یو کلمه صرف 15 لس نیکې نو خو ثواب کېږي دا ټول ذکرونه تاسو کولی شئ دا بعضې د ذکرونو دعاګانو کې راغلي دي فضائل اعمال کې مولانا زکریا صاحب وایي سارې وسبحوه بکرة واصیلا تسبیح او ذکر سار ماښام کوئ سارې سل ځلې لا اله الا الله دا ویل علماو تعلیم دی لکه باقي لازم نه خو څه به خو وایې که نه چا نه به خو زده کوې که نه ذکر په خپله سل ځلې لا اله الا الله سار سل ځلې مازدیګر سل ځلې استغفار سار سل ځلې مازدیګر سل ځلې درېیمه کلمه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دې کې ډېر زیات برکت دی چې سړی د خدای عظمت وایي یا زړی سپینېږي پاکېږي ډېر خیر ورته رسېږي ډېر خیر ذکر سره خو زړه پاکېږي زړه بادشاه دی چې بادشاه پاک شو لاس به پاک اعمال کوي سترګې به پاک اعمال وواړي ګورې به نه انشاءالله کولې کتل خفه دی چې دا مې څه پردی ښځې ته وکتل په شان د مور او خور د ما ته څه میلو شو والد صاحب به مې که لس زرو ښځو ته وګورئ نه کولی شي که څوک درکوي نو څوک کولی شي او نه په دې څه کېږي اصل تباه کېږي نو هېڅ او د خدای په نظر کې پرېوتې د خلکو په نظر کې پرېوتې رسول الله مبارک ته خیرې کوي څوک پرتو ښځو ته په غلط نظر ګوري لعن الله الناظر کومه ښځه چې ښکاره ګرځي چې ما ته خلک وګوري دې باندې لعنت ورېږي نو زه به لعنتي شم او زه به فاسق شم دا چې لیکلي که ماښام مونځ امام سره یو رکعت وکړي نو باقي مونځ به څنګه کوې باقي دواړه رکعته به ډک کوې الحمد او صورت به وایې خو البته چې دوه رکعته کوې نو ښه طریقه دا ده چې په هغه دوو رکعتو کې او په اول رکعت کښېنې ځکه شمېره کې خو ستا شمېر خو شروع شوی دی سبق خو دې نه وویلې تش رکعت دې کړو خو شمېر خو دې شوی دی یو رکعت د امام سره وکړه ماښام دوه دنه تلي وو نو اوس دویم چې وکړي نو کې به نه باقاعده نو بیا به پاسې نو ډک به وکړي سبق خو د اولني سبق خو دا ته پاتې نو دوه ډک به کړي دوه قاعدې به کړي خپل شیخ چې بار بار خوب کې ویني څه تعبیر دی الله به اصلاح وکړي او عالم لیدل علم د زیاتېدو نښه ده علماو سره د محبت نښه ده او د علماو خو د پیغمبر په مسله ناست دي نو چا سره به مینه کوي چې نه کوي شیطاني خلکو سره به کوي که الله والا خلکو سره شیطاني خلک به خو د وسوسې پیدا کوي د یوسوس فی صدور شیطان خو ټول نه سړي ته وسوسې کوي بس ښه سړی هغه دی چې هوښیار هغه دی چې په دغه باندې نظر یې ښځو د کمیس کې شین کمیس څنګه دی شین کمیس خو نشته هر رنګ کولی شته سپین او لارې کفن کې ښځې او سړي برابر دي یعنې په رنګ کې سپین مستحب دی او باقي پیازي کولی شي او دغه هم کولی شي دا چا تپوس کړی ولیمه کله سنت ده د واده ولیمه هله سنت ده چې کله نکاح وشي لکه نکاح وشي دا لکه جینۍ وله ورکړي څوک یا د هغې پلار او دې قبوله کړي نکاح وشي او د هغې نه پس مسنون ده که نزدېکت شوي که نه شوي دا چا تپوس کړی د خوراک د ډوډۍ نه پس لاس چتول شته که نه دعا کې دعا کې لاس چتول سنت نه دي او دعای معصورې سړی جومات نه ځي دعا وایي اللهم افتح لي ابرازي ابواب رحمتک اللهم انی دې دعاګانو کې او دعا کې دې کې لاس چتول نشته خو که اوچت کې نو جایز دي خو سنت نه دي دا دعا کوي که نه اکلکم طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکه وافطر عندكم الصائمون اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واكرمهم یا الله ډوډۍ ډېره کړي چې په چا به موږ ډوډۍ وخوړه دعا ورته کولی شي دا چا لیکلي بعضې کس داسې ناستي او الټي پالټي مربا ناستي خپې داسې کړي خیر د ناسته خو هر څنګه روا ده لکه مطلب ډېر دوه درې کسانو ځای نیولي دوه درې کسانو خو نیولي کېږي نه خو خیر ادب کې کښېني جبري علیه السلام چې حضور علیه السلام ته کېناسته
نو خو داسې معلم په شکل کې راغلو، خو داسې اتحیاتو په شکل کې کېناسته او حضور علیه السلام ته نږدې شو دا پنډی ورسره وجنګېدی او بیا یې تپوس کو قال مل ایمان یا محمد مل ایمان او نوم به یې ورته اخېسته او بیا یې ملایکې خو نوم اخېستی شو، عام خلک به یا رسول الله وایي یا د خدای پیغمبره. ورته وایي ایمان څه شی دی، اسلام څه شی دی او احسان څه شی دی، اخلاص. 3 تپوسونه یې کړو. نو داسې قاعدې شکل کې خو طالب به ناست دي، خو که ستړي شي تربو کولی شي، بوډاګان کم نه شي کېناستې په مونځ کې، خیر یې په لته یې والي شي. په کورسۍ مونځ مه کوئ، په ناسته کوئ. دا ما څو ځلې تاسو ته ووایي په کورسو څه کوئ. یو جوماتونو کې حرم شریف کې کورسۍ کې دلته چې 300 کورسۍ نو داسې به نه شي تللی، داسې به نه شي راتلی. یو لوی رکاوټ یې جوړ کړی دی. ټیک ده بعضې کس خپې ته پلیستره جوړي هغه نه شي کېناستی، خو بعضې هسې بوډاګانې خپې خوږېږي بس پر لتی کښېنئ، په داسې مونځ کوئ، سر ښکته کوئ رکو ته او سجدې ته ډېر ښکته کوئ. په کورسو مونځ مه کوئ، دا عام د عیسایانو طریقه ده. هغوی خو دغه نه کوي، سجده رکو نه کوي، نو په ودرېدې نه شي، په هغه کښېني. نو ته خو چې په ناسته کولی شي، خیر رکو نه شي کولی، ملا کې دی درد دی او سجده نه شي کولی، خو ناسته ښه ده د کورسۍ. ناسته کې لارم نه بندېږي او خلک هم تکلیف